د دې یو ملګري سوالم دی او مونږ او تاسو هم د دغه جواب ته ډیر ضرورت لرو او دا سوال اکثره خلک هغوی ته ورپېښېږي. هغه دا دی چې ګناه وکم توبه وباسم په دې ګناه واپس خفه یم خو څه موده پس بیا رانه دغه ګناه کېږي بیا توبه وباسم بیا رانه ګناه کېږي بیا توبه وباسم دا یوه ګناه. نو د ملګري پوښتنه دا ده چې زما دا توبه به قبوله نه وي په زړه کې خو زه ښه صحیح خفګانم کوم. نو د دې علاج څه شی دی؟ عزیزانو دې کې شک نشته چې د انسان دشمنان ډیر زیات دي. دشمن دا خپل نفس هم دی. ان النفس لاماره بالسوء. دا دنیا چې دا هم د انسان د پاره دشمن دی. د دنیا دا ډیر محبت یو غلط دشمن چې دی خطرناک چې انسان ته پته نه لګیږي او هغه دشمنی دوستان دي چې کله دوستان غلطو ظاهرا خو هغه ستا د زړه ملګري دي خو په حقیقت کې دا ستا دشمنان دي. دا تا بل طرف ته راکش کوي بد ملګری. او د ټولو نه لوی دشمن د انسان هغه شیطان دی چې الله ورته عدو مبین ویل ستاسو ښکاره دشمن دی فاتخذوه عدو. الله وی دشمنی ورسره وکړي دشمنی ورسره ښکاره کړي. شیطان په قسمه قسم وسایلو د انسان ګمراه کوي. لکه نن سبا آلات د ګمراهۍ ډیر زیات دي. موبایل شو کمپیوټر شو نور داسې آلات شو. د الله نیکان بندگان هم شته ښه بندگان هم شته چې د دې شیزونو نه فایدې اخلي. خو بعضې کمزوري ایمان والا د دې آلاتو نه غلطې فایدې اخلي او بیا وروسته په دې باندې پښیمانه وي او کله کله داسې مرتبې ته ورسېږي چې زړه یې سخت شي. کله بل ران علی قلوبهم په زړونو یې زنګ ولګېږي ګناه ورته بیا ګناه نه ښکاري. نو د ټول نه مهمه خبره دا ده چې شیطان زموږ دشمن دی. هغه ته پکار ده په دشمني وګورو او کم اسلحې چې په مونږ استعمالوي کله غلط دوست راولېږي کله د آلات مونږ ته متوجه کی کله د دنیا محبت مونږ ته متوجه کی کله بل. نو پکار دا ده چې د شیطان مکمل مقابله وکړو. اوس په دغه صورت کې چې د ملګري ذکر کړی نو دې کې شک نشته چې رب العالمین فرمایي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله د خپلو بندگانو توبه قبلوي. د الله صفت هم دا دی التواب چې بندگان به ګناهونه کوي او الله ته به توبې وباسي الله به دوی دا توبې قبلوي. پیغمبر هم داسې فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم کل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. د هر انسان نه د آدم علیه السلام د هر بچی نه ګناه کېږي سوا د انبیاو نه. خو غوره په دې ګناهګارو کې هغه سړی دی چې استغفر الله وایي توبه وباسي. نو راځئ یو حدیث هم په دې مسله کې وګورو چې بعینه همدغه شان حکایت پکې دی چې یو سړی ګناه وکړي واپس توبه وباسي بیا رجوع کوي. د دې څه حکم دی؟ روایت امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت کړی دی. هغه وایي چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی قال ان عبدا اصاب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفر لي. یو بنده نه ګناه وشي راشي واپس پښیمانه وي چې یا رب ما نه ګناه وشه ما وبخې. یا سجده وکړي یا یو 2 رکعته لمونځ وکړي خفه وي په دې خپله ګناه باندې نادم وي
زړه یې ډېر تنګ وي د ګناه د وجې نه، ځکه مسلمان دی او دا د ایمان علامه ده چې د ګناه نه وروسته ده ته پریشاني راله او په دې ګناه باندې خفه شو، دی دې پوه شي چې ما سره ایمان اوس هم محفوظ دی. ځکه یو روایت کې راغلی دی نبی علیه السلام فرمایي اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن. کله چې ګناه په وجه خفه شوي، ګناه درنه وشو، خفګان دې زړه ته راغی او د نیکۍ په وجه خوشحاله شوي، نیک عمل دې وکړه، مونځ دې وکړه، روژه دې ونیوله، چاته دې خیر ورسو، زړه دې خوشحاله شو، باغ شو، نو دا خوشحالي چې په نیکي باندې راتله او دا درد او دا خفګان او دا پریشانی چې ته د ګناه په وجه راتله، پوه شه چې تا کې ایمان شته. نو دا سړی هم راغی توبه یې ویسته چې یا الله ما وبخي. وی فقال ربه، د دغه ګناهګار بنده رب هغه بیا داسې وایي د دې بنده په حق کې اعلم عبدي ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به. زما د بنده ته پته ده، زما د بنده د عقیده ده، یقین دی چې د رب شته، د پالونکی شته چې د ګناه په وجه سړی رانیسي هم او دارنګې دا ګناه بخي هم، بخونکی ذات دی، غفور ذات دی، غفرت لعبدي، بس ما دا بنده وبخو چې د دومره عقیده ده په ما باندې. ګوري د الله د رحم ته وګورئ، صرف په دې وجه باندې رب العالمین بخنه کوي چې دا بنده د زړه نه اقرار کوي چې زما رب شته. بیا څه موده تېره شي، بیا ګناه وکړي، بیا راشي یا رب جاړي فریاد کوي ما نه بیا ګناه وشو ده، الله همغه شان خبره بیا وکړي چې زما دا بنده چې دی عقیده صحیح ده، علم صحیح دی، دا ورته پته ده چې الله رانیولم کوي او الله بخلم کوي. په دریم ځل بیا دا ګناه ته وشي، شیطان په غالب وي، نفس یې کمزوری دی چې ګناه ویني واپس هغه ژړا ته هېروي، هغه فریاد ته هېروي، بس د دې ګناه د یو څو منټه لذت او مزه دا یې په سترګو کې وي. په دریم ځل بیا داسې وکړي نو الله ووایي چې غفرت لعبدي ثلاثا، د بنده ته ما درې ځل بخښنه وکړه. اوس فلیعمل ما شاء، په روایت د مسلم کې ورسره راځي اعمل ما شئت قد غفرت لك. اوس چې ته څه کې هغه کوه، ما تا ته بخښنه کړې ده، من ته ما وبخلې. د دریم ځل نه وروستو عزیزانو د دې مطلب دا نه دی چې درې ځل توبه انسان ویسته نو بیا دته اجازه ده چې څومره ګناهونه کوي. د دې حدیث مطلب دا دی، امام نووي رحمه الله فرمایي ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. تر څو چې ته ګناه کې او واپس د هغې نه توبه د زړه نه وباسي نو بس زه به تا ته بخښنه کوم. شیطان به دغه شانتې کوي، تا به دوکه کوي، خو چې واپس ما له راتلی زه دې بخښمه. رب العالمین دې رحم ته وګوره چې انسان ته وګوره څومره بار ګناه کوي او الله رب العالمین دې رحم ته وګوره څومره په دې بنده باندې مهربانه دی. د دې وجې نه یو حدیث کې داسې راغلی دی، نبی علیه السلام فرمایي، دغه روایت هم سندن اهل علمو هغه صحیح کړی دی چې دا شیطان چې و دی الله ته ویلي په هغه ټیم کې چې وعزتک یا ربي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. زما د ستا په عزت قسم وي تر څو چې د دې بندگانو روحونه په جسدونو کې موجود وي نو زه به یې دوکه کوم، زه به یې ګمراه کوم، زه به ورته باطل خسته کوم، زه به ورته ګناه خسته کوم. نو الله رب العالمین ویله وعزتي وجلالي، زما د په خپل عزت قسم وي، زما د په خپل شان قسم وي، لا ازال اغفر لهم ما استغفروني، زه به هم ورته بخښنه کوم چې ما نه تر څو مغفرت طلب کوو. یعنی چې دا بندگان ما ته راتلل یو ځل، دو ځل، درې ځل، سل ځل، زر ځل، نو زه به ورته په 1000 بار ګناهونه معاف کړم. دا روایت امام حاکم راوړی وه، ډېرو اهل علم ورته صحیح ویلی. به هر حال رب العالمین د بنده په توبه خوشحالیږي، خفه کیږي نه. نو دا سستی نه ده پکار چې یاره یو ځل مې ګناه وکړه او بیا مې توبه ویسته او بیا مې وکړه او بیا مې ویسته او بس نور هسې خوند نه کوي. نه عزیزانو، بلکې څومره چې شیطان ته دوکه کوي دومره ته راځه واپس دا شیطان غوسه کوه. شیطان په استغفار باندې ډېر زیات خفه کیږي. د وجه نه حسن بصري رحمه الله ته یو سړی راغی وایي الا یستحي احدنا من ربه،
یو سړی کې دومره حیا نه وي چې بار بار ګناه کوي بیا توبه وباسي بیا ګناه کوي بیا توبه وباسي. هغه ورله جواب ورکوي ود الشیطان لو ظفر منکم بهذه، شیطان هم دا غواړي چې تاسو په دې طریقه دوکه کې چې مړه یو ځل مې توبه ویسته اوس بیا به توبه وباسم. دا خاصې ځان سړي ته کچه ښکاري. او بعضې خلک که خیال می تاسو سوچ وکئ یو ګناه کې اخته وي هغه وایي چې مړه بس یو ځل نه به بیا توبه وباسم، په توبې موقع ته میلاو نه شي د دنیا نه دغسې د ګناه په حالت کې لاړ شي او هر وخت کې توبې نه شي میستی او ځان ته نه شم کنټرولولی. بعضې خلک داسې وایي. حسن بصري رحمه الله ویل شیطان هم په دغه طریقه دوکه کوي. فلا تملوا من الاستغفار، توبې نه ځانونه مه ستړي کوئ بلکې همیشه توبه وباسئ. استغفر الله واتوب الیه، د زړه نه توبه وباسئ. دا خو عزیزانو په کار دا ده چې انسان دغه شانې توبې وباسي او بار بار دا کار وکړي. د دې حدیثونو مطلب به دا نه وي ګوره عزیزانو چې سړی ته غلطه فایده والي چې زه بس الله صاحب غفور رحیم دی او ګناهونه به کوو او توبې به وباسو. ګوره دلته د توبې نه مراد د زړه دا ندامت او پښیمانتیا مراد ده، صرف د خولې نه چې ستا زړه ودردېږي او دونه حد ته ورسېږي چې د سترګو نه دې اوښکې راتوی شي. که دغې حد ته نه رسېږي دې حد ته ورسېږي چې د خولې نه دې دا اقرار وي چې رب العالمین ستا په در کې ولاړ یم، الله تا ته په سجده باندې یم، تا ته په رکوع باندې یم، رب العالمین په حرم کې درته ولاړ یم، زه توبه وباسم، زه به بیا داسې نه کوم د زړه نه. نو الله د دغه شان انسان که بار بار هم راځي الله ورته بیا توبه کوي، الله ورله توبه قبلوي. د وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم داسې لیکلي چې تاب من الذنب وعزم بالقلب، د زړه نه داسې توبه وباسي او که بیا واپس شو بیا یې الله بخي. نو بله طریقه انسان لکول پکار دي، هغه طریقه دا ده چې زه به څنګه د دې ګناه نه منع شم، د دې ګناه نه به زه څنګه کنټرول شم. هغه دا ده چې کله دې ګناه ته نږدې کېدلې فورا الله رب العالمین ځان ته رایادوه، یو 2 منټه ودرېږه او الله ځان ته رایاد کړه چې د الله زما سره څومره احسانات دي، دا انسانیت یې راکړی دی، روغ بدن یې راکړی، سترګې یې راکړي، غوږونه یې راکړي دي، هر نعمت یې په ما باندې پوره کړی دی. او دې الله رب العالمین زما نه مطالبه کړې چې بنده ګناه مه کوه او زه یې بیا هم کومه. الله ځان ته رایاد کړه نو کیدای شي ته د دې ګناه نه کنټرول شي. لکه رب العالمین قرآن کې د مؤمنانو صفت بیانوي د متقیانو. فرمایي رب العالمین والذین اذا فعلوا فاحشة، متقیان هغه کسان دي چې هغوی کله ګناه وکړي، فاحشة نه مراد زنا ترې نه وشي، او ظلموا انفسهم یا دارنګې ظلم وکړي په خپلو ځانونو باندې، نو څه چل کوي؟ ذکر الله، فورا رایادوي رب العالمین، الله رایاد کی ځان ته د الله عظمت او د الله لویوالی. نو چې کله الله وریاد شي فاستغفروا لذنوبهم، نو طلب د مغفرتو کې د الله رب العالمین نه د دې ګناهونو په باره کې چې الله مونږ ته دا ګناهونه وبخا. ومن یغفر الذنوب الا الله، او گناهونه نه بخي سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک. ولم یصروا، خو بل صفت دا دی چې کله د ګناه نه منع شو همیشوالی به نه کوي په هغه ګناهونو چې دوی مخکې کول، وهم یعلمون، او حال دا دی چې دوی پوهیږي. والذین اذا فعلوا فاحشة، علماء 2 ترجمې کړي، یو دا چې ګناه ترې نه وشوه بیا الله رایاد کړه بیا دې الله بخي. دویم مطلب دا ده اذا فعلوا فاحشة اذا ارادوا، چې کله اراده د ګناهو کی یا اراده د ظلمو کی ذکر الله، الله را یاد کی. نو دا د مؤمنانو او د متقیانو صفت ده چې الله انسان را یاد کی، نو دا یو ښه کنټرولر دی د ګناه نه. او دا عقیدم ساتل پکار دي چې ما څوک ویني یا مې نه ویني، خو رب العالمین هغه ما ته ګوري. کله چې دا نظر د انسان جوړ شو، دا مراقبې صفت ځان کې پیدا کو چې الله خو مایني کنه، هیڅوک هم نشته، بنده کمره ده، تورې تیارې دي، په هر ګناه باندې قادر یم، خو اله العالمین خو مایني کنه. الله قرآن کې وایي کنه وهو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. الله رب العالمین د علم او قدرت په لحاظ د تاسو سره د هر چیرته چې یې تاسو،
او هر عمل چې تاسو کوئ په هغې باندې رب العالمین عالم دی، پویه دی، بصیر لیدونکی ده د هغې. نو دا الله خو ماته ګوري. اوس دې ځای کې لږ سوچ کوه د ګناه په حال کې چې د خپل پلار په مخ کې زه دا ګناه کولی نه شم. پلار خو لرې خبره ده، د یو کلیوال په مخ کې، د یو ملګري په مخ کې، د یو عام انسان په مخ کې دا ګناه کولی نه شم. او رب العالمین زما سره څومره احسانات دي، په ما یې څومره فضل دی. د ټول نه لوی فضل د انسانیت نه وروسته دا ښکلی دین چې راکړی اسلام، د هغې بدل دا دی. عام په انسانانو کې چې انسان د چا سره احسان وکړي ټول عمر د هغې تابعدار وي، یو احسان به ورسره کړی وي. رب العالمین زموږ سره څومره احسانونه کړي. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، که چیرې تاسو د الله نعمتونه شمارئ شمارلی نه شئ، دومره ډېر نعمتونه. نو ښه طریقه یې دا ده چې انسان الله ځان ته رایاد کړي. دویمه طریقه دا ده چې د نیکانو خلکو سره دوستی اختیار کا. هغه ځای پرېږده چې په کوم ځای کې د تا نه دا ګناه کېږي. بعضې ځایونه داسې وي چې سړی ورشي بس ګناه ته زړه وشي. هغه ملګري پرېږده چې د کومو ملګرو په وجه باندې د تا نه دا ګناه کېږي. هغه آله پرېږده، هغه شی پرېږده چې د کوم شیز په وجه باندې ته په دې ګناه کې اخته کېږي. او د نیکانو خلکو، د علماو، د عابدانو، د زاهدانو خلکو، د هغوی سره صحبت او د هغوی سره ملګرتوب کوه. ځکه د هغوی ملګرتوب چې دی دا د انسان دپاره یو ښه دوست او یو ښه بچ کوونکی دی د ګناه نه. لکه رب العالمین په سورة الکهف کې همدغه خبره مونږ ته بیانوي چې تاسو د نیکانو خلکو سره دوستي کوئ، هم لږ ځانونه صبر کوئ، د ګناه نه چې ځان صبرئ. طریقې دا ده چې د نیکانو خلکو سره ملګرتوب وکړئ. لکه رب العالمین فرمایي واصبر نفسك مع الذین، اے انسان خپل دا نفس دی ملګری کا، یعنی ټینګې وساته د هغه کسانو سره یدعون ربهم بالغداة والعشي، چې هغوی بندګي کوي د خپل رب را بلي خپل رب لره بالغداة والعشي، سحر او ماخام، یریدون وجهه، صرف د هغوی اراده د الله رب العالمین رضاوي. اے د الله بندګي کوي سحر او ماخام، خو د دنیا مقصد او د دنیا لالچ نه وي، صرف او صرف د رب العالمین رضامندتیا غواړي دا خلک. نو د داسې خلکو سره ځان ټینګ کا. شیطان خو به در باندې کوشش کوي چې د دې مجلس نه به دې وباسي، خو ته به څه کې ځان به لږ ټینګ کړي، صبر به وکړي. صبر اصل کې دغې ته ویلی کېږي. ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا، وادي نوړې سترګې ستا ای انسان عنهم د دغه نیکانو بندګانو نه، د دوی نه سترګې مه اړوه. ترید زینة الحیاة الدنیا، چې ته غواړې هغه د دنیا ښایست غواړې، د دوی نه مخ ولې اړې؟ په دې خاطر چې د دې معمولي زندگی یو څه خوند درته میلاو شي. نو رب العالمین فرمایي چې داسې مه کوه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، مقابل کې ګوره د هغه کسانو تابعداري مه کوه چې غافله کړي دي مونږ زړونه د هغې د الله د کتاب نه، د خپل کتاب نه. ذکرنا نه ټول دین. ګوره الله مخکې ذکر کړل چې د نیکانو خلکو دوستي کوئ، اوس الله مونږ منع کوي چې د بدانو سره دوستینې مه کوئ، هغه خلک چې د هغوی زړونه غافل دي. واتبع هواه، او د هغه خلکو چې هغوی تابعداري کوي د خپلو خواهشاتو. وکان امره فرطا، او وی کار د هغې د حد نه تېروتلی، د حد نه تجاوز کړی د ګناهګار سړي او د ګناهګار دوست سره. ګناهګار نه مراد داسې ګناهګار چې تا دې ګناه ته راجلب کوي، داسې خلکو سره دوستي مه کوه. نو یوه طریقه عزیزانو دا ده چې د نیکانو خلکو سره مرافقت کول، د نیکانو خلکو سره دوستی کول. نو په دې طریقه انسان چې دی د دې ګناه نه بچ کېدی شي. دریم دا دی چې کله در نه ګناه وشوه نو نا امیدي مه کوه، فورا توبه وباسه رب العالمین ته چې الله ما نه غلطي وشوه. او الله رب العالمین هم مونږ ته دغه شان ترغیب راکوي چې بندګانو نه امیده کېږئ مه. اکثره خلک وي هغه وایي
چې یاره بس ما الله نه بخي او بس ما ډېر ګناهونه دي او ما داسې کړي دي ما هغسې کړي په ځان ډېر بدګمانه وي عزیزانو نه الله ډېر مهربان بادشاه دی ستا چې څومره ګناهونه دي دا د الله په وړاندې باندې هیڅ شی نه دی او الله دا ټول بخي او هیڅ پروا نه ساتي رب العالمین لکه رب العالمین فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا ورته ووایه ای حبیبه ای زما بندګانو هغه بندګانو چې تاسو زیاتی کړی دی په خپلو ځانونو باندې اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله منا امید کېږئ تاسو د الله د رحمت نه ولې منا امید کېږئ ځکه ان الله یغفر الذنوب جمیعا یقینا رب العالمین ټول ګناهونه انسان ته بخي ولې انه هو الغفور الرحیم ځکه رب العالمین غفور بخون کې ذات دی الرحیم او رحم کون کې ولې ته ګناهونه بخي ځکه رحم د رب العالمین دا ډېر وسیع دی خو ته څه وکړه ته توبه وباسه الله به دې ټول ګناهونه معاف کوي وروسته آیات کې ورپسې الله فرمایي وانیبوا الی ربکم واسلموا له مفسرین وایي چې د دې نه مخکې دا ټکی دی واستغفروا د الله نه مغفرت وغواړه او بیا څه چل وکړه الله ته رجوع وکړه نیک اعمال د دې ګناه نه رسته وکړه واسلموا له او غاړه کېږده غاړه رب العالمین ته کېده معنا دا ده ځان تسلیم که د الله د حکم ته من قبل ان یأتیکم العذاب مخکې د دې نه ځان تسلیم که چې راشي ګوره تا ته عذاب ثم لا تنصرون بیا به د تاسو سره هېڅ قسم مدد نشي کېدی د دې نه یو دا معلومه شوه چې انسان ته د دې ګناه په وجه باندې سزا ورته میلاویږي او دا ګوره د قرآن هم ثابته خبره ده او حدیثو کې هم داسې راغلي دي قرآن کې الله فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدي الناس دا فسادونه چې په دې ځمکو کې راځي دا د انسانانو د خپلو اعمالو د وجې نه یو حدیث کې هم داسې راغلی دي او دا ځان ته د ګناه په وخت کې رایادول پکار دي چې ان العبد ليحرم من الرزق بذنب يصيبه بنده ته یو رزق لیکلی شوی وي خو چې کله دا ګناه وکړي دغه رزق ته الله واخلي که خیال مې ډېر خلک وایي یاره بس ګټه مې کوله خو بس دغه دی بس چانس رانه مس شو دا چانس دې مس نه شو دا د ده نه یوه ګناه شوې ده ګناه په وجه ته الله دا رزق واړه ان العبد ليحرم من الرزق بذنب يصيبه دا رزق ته الله واخلي د رزق نه علاوه د ګناه اثر دا دی چې الله د نیکانو توفیق د انسان نه واخلي دا ګوره ډېر خطرناک دی د شپې به راپاڅېږي په ډډه به اوړي او هیڅ توفیق به درته نه میلاویږي چې راپورته شي یو رکعت دو رکعته لمونځ وکړي اذان به واوري جومات به دې په خوا کې وي ښه بتلی شي هیڅ مانع نشته خو توفیق به درته نه میلاویږي چې یاره زه دا مونځ په جمع وکړم خپلوان به دې وي په خوا کې به دې ډېروي هیڅ توفیق به درته نه میلاویږي چې یاره د خپلوانو سره خپلولي وپالم دا ولې دا اصل کې عزیزانو وجه دا ده چې دا د ګناهونو عقوبات دي چې الله انسان له ورکوي چې انسان غواړي چې زه نیک جوړ شم منځګزار جوړ شم تهجد گزار جوړ شم روژې ونیسم صدقات ورکم خپلوانو سره خپلولي وکم نور نیک اعمال وکم طریقه دا د ګناه نه ځان بچ ساته سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وی حرمت قیام اللیل 5 اشهر وی زه 5 میاشتې د قیام اللیل د تهجد نه محروم شوم ولی بذنب اذنبته یو ګناه رانه شوی وه چاته تپوس وکړه چې دا څنګه ګناه وه هسې سوچ وکړې ګوره معمولي ګناه وه خو الله انسان له عقوبت ورکوي سزا ورکوي وی رأیت رجلا یبکي فقلت فی نفسی هذا مرائن یو سړی مې ولیده چې ژړلې په جومات کې یا په یو ځای کې ناستو وی ما وویله چې دا مړه هسې ځان ښیي دا خو ریاکار دی هسې دکلاوټ کوي خلکو ته په زړه کې د ده چې کوم دی خشوع خضوع نشته عاجزي نشته دا اوس وګورئ عزیزانو د دې یوې ګناه په وجه باندې وایي هغه چې دی د 15 میاشتو د عبادت نه الله محروم کو او داسې ډېر کېږي چې انسان د عباداتو نه محروم شي امام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه اثرم دی چې ان للحسنة ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وقوة فی البدن چې سړی نیکیانې کوي په دې مخ کې به نور وي رڼا به وي او په زړه کې به نور وي بدن به طاقت کې وي همیشه که خیال مې یو نیک سړی چې وي اگر که د رنګ هغه څه غنم رنګی وي یا تور وي خو د مخ نه داسې شغلې خیږي خوند کې چې ته ورته ګورې
دا ولې دا د دې نیکۍ وجه د عبدالله ابن عباس فرمایي وان للسیئة ظلمة فی الوجه د دې ګناه اثر دا دی چې دا مخ توری د انسان په زړه کې توروالی راولي وضعفا فی البدن او بدنم کمزوری کوي همیشه بیماریانو په یو شی او بل شي کې مبتلا شي چې کوم سړی دا بدن د الله په عبادت کې نه استعمالوي او د نیکۍ په فوایدو کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دام لیکلي وقبولا او خلکو ته چې کوم دی محبوب شي دا سړی چې څوک نیکیانې کوي چې څوک بدیانې کوي د خلکو مبغوض وي دا د ګناه اثرات وي نو یو د هغې کنټرولونکو اشیاو نه اسبابو نه هغه دا دی چې انسان د دې ګناه هغه اضرار ځان ته رایاد کړي چې دا څومره لوی ضرر لري نو په دغه وجه انسان د ګناه نه بچ پاتې کېدی شي غرض د خبرې مې دا چې انسان به نه امیده کېږي لا تقنطوا من رحمت الله الله بخښنه کوي خو چې ته غواړې د ګناه نه کنټرول شي د ګناه د عواقب ځان ته رایاد کا د ګناه د انجام ځان ته رایاد کا او لږ شان لرې ملاړ شه چې په آخرت کې به بیا څه حالات وي ټیک د په دنیا کې در باندې رب العالمین پرده واچوله نو په آخرت کې به بیا څه کې الله ته به بیا دغه شان ور رواني دا سترګې چې ته په ګناه کې لږ شان سوچ وکړه چې دا سترګې دا را نظر رانه رب العالمین واخلي په دې سترګو زه به سبا الله سره ملاویږم په کومو سترګو به ملاو شم دا سترګې به سبا له چینجي پکې لوبې کوي دا چې نن ماله الله را کړي دي دا زه به صرف دغه چینجو دپاره پرېږدم او که محفوظ دې وساتلې الله به دله محفوظ وساتي نو دا یو صفت شو دویم دا دی بل سبب هغه دا دی چې فورا د ګناه نه وروستو نیک اعمال ډېر کوه کله چې د نیک اعمال ډېر کول نو ستا د دې ګناه اثر به نه پاتې کېږي لکه رب العالمین فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا دا نیکیانې دا د ګناهونه ختموي یذهبن د بیخ نه ختموي دا ګناهونه مونږ چې په جمع باندې وکړو څومره اجر درته میلاویږي قدم په قدم باندې نیکي ګناه درنه رجیږي یو په 20 درجو ته حسابېږي یو مونځ نه بل مونځ پورې مونځ دې وکړو منځ کې د نه کومه ګناه شوې هغه دې معاف شوه د یوې روژې نه بلې روژې پورې یوې عمرې نه بلې عمرې پورې یوې جمعې نه بلې جمعې پورې صلة الرحم دې وکړو صدقات دې وکړل رد البلاء دې نو دا ټولې نیکیانې چې دي دا د انسان ګناهونه ختموي بیا رب العالمین فرمایي فمن تاب من بعد ظلمه واصلح چا چې توبه وستا وروسته د ګناه نه خو شرط پکې دا دی واصلح او نیک اعمال شروع کړل ګناه ځان ته رایادوي د ګناه قباحت د ګناه دغه خطرناک انجام ځان ته رایادوي نو نیک اعمال شروع کړل نو فإن الله یقینا رب العالمین یتوب علیه مهرباني به کوي په دې انسان باندې په توبه قبلولو سره ان الله غفور رحیم یقینا الله رب العالمین بخونکی او مهربان ذات دی نو دا بل سبب شو یو بل سبب عزیزانو هغه دا دی چې دعا کول ځان ته چې دا ګناه کې زخته کېږم همیشه اله العالمین د ګناه نه ما بچو ساتي نبی علیه السلام به دا دعا همیشه کوله سحر ماښام درې ځل یا مقلب القلوب اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك على دينك یا الله زما دا زړه زما دا بدن په خپل دین باندې مضبوط وساتي رب العالمین دارنګه دعا کول ځان ته نو خلاصه دا شو عزیزانو چې نا امیدي نه د کول پکار د رب العالمین رحم هغه ډیر وسیع دی د الله رب العالمین دا رحم چې دی ډیر وسیع دی که دا انسان دومره زیات ګناهونه وکړي چې دا ځمکه د ګناهونو نه ډکه کړي بیا هم الله رب العالمین ورته بخي خو انسان ته په ځان باندې بدګماني مه کوه نا امیده کېږه یو صحیح روایت کې راغلی ترمذي کې چې رب العالمین دا وایي چې یا ابن آدم ای د آدم بچیا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني کدا ستا ګناهونه دی وریځو ته ورسیږي معنا د اسمان کنارو ته ورسیږي دومره ډېر ګناهونه وکړي چې ځمکه ډکه شي غرونو نه تجاوز وکړي او وریځو ته ورسیږي ثم استغفرتني بیا زمانه بخنه وغواړې غفرت لك ولا ابالي زت بخنه کوم ولا ابالي هیڅ پروا مې نشته چې زما دا بنده ولی معاف شو الله دومره رحیم ذات دی بیا وای ابن آدم ای د آدم بچیا
انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا کته چرتا راتګو کې ما ته چې د ازمکه د ډکه کړې وي د ګناهونو. قراب الارض مراد د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې راشه ټول د ګناهونو ډک ډکې ځمکه دې ډکه کړې وي. ثم لقیتنی بیا زما سره مخامخ شي لا تشرکو بی شیئا چې هیڅ شرک دې نه وي کړی زما سره برخدار دې نه وي جوړ کړی ما سره. لاتیتک بقرابها مغفرة نو زبتا د دغې ګناهونو په بدل کې مغفرت درکما. یعنې ځمکه دې د ګناهونو ډکه کړې الله وایي زه به ته ځمکه د مغفرت نه ډکه کړم. دومره رحیم ذات رب العالمین. خو دا چې انسان کلک عزم کلکه اراده وکړي چې زه به دا ګناه نه کوم او که بیا هم پې شیطان غالبه شو نو رب العالمین بیا هم مهربان بادشاه دی. خو عزیزانو دغه اسباب چې موږ مختصرا ذکر کړل دا په ځان کې عملي کول پکار دي. یو د ګناه قباحت ځان ته رایاد کا، دویم د الله رب العالمین د احسانات ځان ته رایادوه، دریم حیا کوه د رب العالمین نه، څلورم دا عقیده ساته چې الله خو ما ته ګوري که بل هېڅوک هم راته نه ګوري، پنځم د آخرت عذابونه ځان ته رایاد کا، او شپږم چې دی نیکانو خلکو سره دوستی کوه، دغه اسباب دغه آلات ختم کا، د کوم شي په وجه چې ته په ګناه کې اخته کېږي هغه ختم کا. که ته ځان له په ګناه کې اخته کېدلې نو ځان له کېږه مه بیا، یو ملګری ځان سره ملګری کوه، کمره کې ځان سره ملګری کا، یا مثلا په دیره کې ځان سره ملګری کا، په کور کې ځان سره ملګری کوه، ځان له مه پاتې کېږه چې ته پوهېدلې چې زه ځان له شم مانه ګناه کېږي. او که کله حالات داسې وي چې ته د ملګرو سره ګناه کې او ځان له ښیي نو بیا د ملګرو سره مه پیوسته کېږه. نو دا مختصرا اسباب و اگر چې دا خبر رانه اوږده شوله خو مهمه خبره وه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د ګناهونو نه وساتي.